اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امید ده چې تاسو به ټیک ټاک وو. بار موږ دغه کوشش وکړو چې په څه طریقې سره تاسو خبر کو چې په افغان پوله باندې څه تیریږي او څه صورتحال ده. صورتحال دا دی چې په تېر ورځ باندې ما خبر کړي وو باقاعده هغه کسان د پریس کلب تاسو ته مخاطب کړي چې کوم په اسلام آباد کې د شیخ رشید احمد سره ملو شوي چې کوم زموږ وزیر داخله ده. د هغه نه علاوه ارباب شهزاد وفاقي کابینې کومه فیصله چې وایي چې کوم $350 د افغانانو نه اخیستل کېدل هغه په مکمل طور باندې بند شول. تاسو په ټي ویانو په دغه باندې کتلي وي. بیا ډي جي اف آی ای چې کوم ثناء الله عباسي هغه د تورخم دوره کړې وه او تورخم په دوره کې صرف دغه مقصد دپاره چې هلته وګوري چې ګنجایش شته که نشته، څومره خلک برادرومي په کومه طریقې سره برادرومي. چونکې سحر وختي بله فیصله وه چې همدغه فیصلې مطابق به ورځ نیمه کې دغه نوټیفیکیشن جاري شي او صرف هغه خلک چې چا سره پاسپورټ وي او ویلډ ویزا یعنې صحیح ویزا چې ورسره وي چې هغه مطلب چې ایکسپایر نه وي نو هغه خلک به راتلی شي. چونکې دغه ابتدا او تاسو ته پته چې پاکستان انتهایی په مشکل کې دی. د افغان حکومت په حمایت کې پاکستان ټول دنیا راخستی دی او دغه مطلب چې د افغانانو لپاره د خوشقسمتۍ خبره چې پاکستان د افغانانو ورونو سره ډېره مینه لري او د دغه مینې بنیادي وجه همدا وه. مخکې هم څه نفرت نه خو مخکې چونکې داسې وه چې هلته په افغانستان کې د انډیا اثر رسوخ زیات نو پاکستان ته دا ځکه ناخوښه و چې پاکستان سره هغه په خوا کې ملک پروت دی مطلب چې ډېر زیات ټینشن یې کریټ کړی نو په دغه وجه باندې نه غوښتل پاکستان چې په هغه ځای کې د ما دشمن ملک وي. چونکې اوس نشته دی نو افغانانو ورونو سره دغه همدردیانې روانې او دا همدردي دغه پورې چې تاسو د پاکستان که وزیر خارجه ګورو که وزیر اعظم ګورو هغه چې ځای په ځای باندې درومي نو د افغانستان خبره خامخا کي او د افغانستان د اقتصادي طور د مضبوطوالي خبره کي د امداد خبره کي چې په دغه وخت کې د افغانستان سره مضبوط امداد پکار دی او که دغه امداد به سره ونه شو نو را روان وخت کې به دا مطلب چې په نیګیټیو سرګرمو کې خلک انوالو شي بیا مطلب چې دنیا لپاره یو بل پرابلم کریټ کی. نو دغه وجه نه مطلب چې بار دا خبر روانې دي چونکې دغه د بارډر په خلاصون په حواله سره ډېر خلک په دغه کې دي چې دنیا په پابندۍ لګوي پاکستان سره داسې ښېګړې کی خو چونکې پاکستان هم ترقي پذیر ملک دی او افغانستان هم د ترقۍ په لور روان ملک دی نو دواړه ملکونه چې یو شي سره دغه اقتصاد به مضبوطیږي. چونکې پاکستان په دغه حواله سره پوره تیاریانې نیولې دي. سحر هم دغه خبرې روانې وي چې پوله ډېره زر خلاصیږي او د پولې په حواله سره ګڼ شمېر چې کوم چارواکي دي کوم ادارې کار کوي هغو ته باقاعده ټاسک میلاو شوی چې په کومه طریقې سره به دا خلک رادرومي بیا به کوم ځای کې اوسېږي. چونکې پاکستان کې اوس د پناهګزینو ځای نشته چې ځکه چې هلته جنګ نه روان په افغانستان کې د پناهګزینو څه سوال نه پیدا کېږي نه بین الاقوامي طور باندې څوک دغې ته تیار دي چې هلته د افغانستان نه خلک راشي او دلته د میشته شي بیا د مطلب چې د حکومت ته طرف نه فنډ کېږي او اقوام متحده او د مهاجرو چې کوم اداره هغه دې ساتي. چونکې هغه حالات موجود نه دي نو ځکه اوس په پاکستان کې یو زبردست قانون ورته جوړیږي چې دا خلک رادرومي څومره وخت لپاره به رادرومي بیا به څومره وخت بعد تګ راتګ کولی شي نو لهذا دغه سهولت به پیدا شي چې د تګ راتګ دغه سلسله به روانه شي. خو چونکې چې د کومو خلکو دا خیال دی چې موږ مستقل طور په پاکستان کې ایساریږو نو بیا مطلب چې هغه ګنجایش او ازادي ورته نه وي چونکې که بیا بهر ملکونو ته څوک ځي راځي نو هغه به کېږي. لیکن په دغه اګریمنټ کې باقاعده طور باندې د کوم نوی ډیولپمنټ چې کېږي د افغان نوي حکومت سره صلاح او مشوره پې کېږي نو ځکه دا تیاریانې ورته ډېر په تیزۍ سره روانې دي. تاسو خفه کېږو ما ډېر زیات تکلیفونه او شیونه هم تېر کړل او ډېر زیات پریشانې او زه هم پریشانه کړی یم بار ټلیفونونه راکړو نو دغه پریشانۍ نه موږ خبر یو خو چونکې دغه هر څه په طریقې کار باندې کېږي او اوس دنیا چې کوم دی هغسې کردار نه دی لکه څنګه چې مخکې د افغانستان او د پاکستان په حوالې سره اوس دواړه سره دنیا زیاتره ملکونه خفه شوي دي حالا وکړي چې نږدې دغه ټوله دنیا د دغو ملکونو سره راضي شي او مطلب چې یو قسم له زبردست ماحول جوړ شي چې دغه تګ راتګ هر څه په ازادانه طور باندې کېږي. خو زه بیا هم خبر درکوم چې دغه لار خو ازادیږي انشاءالله چې ورځ نیمه کې دغه فیصله راتلو ولو نوټیفیکیشن باقاعده طور باندې راشي خو طریقې کار به بدل وي هغه طریقې کار به نه وي لکه مخکې به چې دړادړ خلک راتله اوس چې کوم خلک رادرومي نو باقاعده طور باندې به دغه پاسپورټ او ویزا هغه لګوي او د هغه نه بعد بیا که ماحول داسې شو چې څومره خلک واوړي څومره راواوړي نو کېدای شي څه ریلیکسیشن مخې ته راشي انشاءالله تعالی چې کېږي ځکه چې موږ د اعلی چارواکو سره کله خبرې وشوې نو هغو هم دغه خبره کړه
چې ریلیکسیشن به پیدا ویږي خو اول به دغه کتل کېږي چې څومره حده پورې خلک رادرومي او څومره حده پورې خلک پاکستان برداشت کولی شي. ډېره ډېره مهرباني.